په دې کې ریسپټیکل لګېدلي دي او سویچز پکې لګېدلي دي. صحیح شو که نه؟ دا د دې خپل سکیل دی. ښایي دا موږ چې دی دا داسې انلارج ښکاري که نه، دا د دې سکیل داسې دی. اوس که ته دا فیملي نه ده، که دا ته ایډیټ کړې ایډیټ فیملي، صحیح شو که نه؟ دلته کې د دې دا ویو نه ده، په فلور پلین کې به د دې ویو وي نه، دا ګورئ دې ډیزاین کړی دی نه، خیال دی مکمل لاک دی. ټیک شو که نه؟ مونږ دلته کې ګورو چې دلته کې ورسره سایز مایز ورکړی دی که نه دی، هېڅ سایز هم نشته، پراپر سایز یې نشته. خیال دی دلته کې زموږ سره د سکیل هغه آپشن هم څه دی؟ لاک دی نه. صحیح دی که نه؟ که دې زه انلاک کړم او دا خو هغه ریفرنس دی ولې دا ریفرنس لاینونه انلاک کړي دي که نه، نو دی نه کي په یو قانون باندې هم دی څه کي دا ایډیټ فیملي نه ده. په دې ځای کې بیا کلیک وکړه. اوس دلته کې راشه، دلته کې پکې اوس کیدی شي دی سکیل میل راغلی دی. خیال دی ورته؟ خو خیر د دې دا سکیل ځکه خلک نه چینج کوي چې دا ریډي میډ او ښه برابر جوړ دي. صحیح دی که نه؟ خو هسې که چې دکې چینج راغی نو د دې ځای نه به چینج کېږي. صحیح شوه؟ دی ولې هغه دغه ورکړی دی. صحیح شو؟ دا سکیل ما راغستی دی، یو کلیک مې دلته وکړو، یو مې دلته او داسې مې لږ راشاته کړه. دی وایي دی خو کانسټرین و، هغه مې د هر څه ریموو کړل که نه، نو اوس زه به دې داسې چې دا خبره څه ده ټیک ده. صحیح شو؟ داسې لوډ انټو پروجیکټ کم یو ته مای لینک دا اوس ګورئ خیال دی که نه؟ لکه دا ماوس ورکوټ یې کړو، سایز مو ورکوټ ټیک دی که نه؟ نو اکثر ریسپټیکل یا دونه که چېرته کې ریسایز کول پکار وو، نو بیا دا خبره بیا وګورئ. دلته به راشي ایډیټ پکې دا فیملي. صحیح شو؟ په دې باندې کلیک وکړه که نه، دا بیا ایډیټ کړئ ځکه چې دا یې څه نه جوړه کړې ده چې دلته کې رالي. اوس دا نمبر دا ته په دې کې دا نمبر او دا پکې ښکاري که نه، دا به دې څنګه هایټ کوو، یا زه به چلو کوم دا به داسې کلیک ونه سمجنې خیال دی هغه مې د کلیک ونیو. دلته کې پکې آپشن یي دا دې آیسولیټ کا دې دې پاتې کا ودرېدی دی دې دې پاتې او د چې دې سلیکټ شوې بیا زه راغلم دا سکیل ما د دې ځای نه د دې ځای نه مې یو کلیک وکړو بره بیا مې لږ راښکته کړم چې دا راته څه شي لږ ورکوټی شي. بس دا چې کله ورکوټی شو بس دلته کې لوډ انټو پروجیکټ دی بل د پروجیکټ ته لوډ شي. که زه یې اوور رایټ کوم نو ګورئ دلته کې دا نه وي نو دا به دې بیا سړی ډیلیټ کړي ځکه چې به دې باندې هغه اپلای شي بیا به دا راغلي. صحیح خو خیر موږ دې خبرې له نه راځو، به دا خبره پرېږدو. صحیح شو که نه؟ خیر ښه دا خو زموږ د سکیل خبره شوه که نه، ما دا زیات غټ ښکارېدل نو ځکه. ښه اوس بله خبره دا چې تا به د دې نه سرکټ جوړ کړی، سرکټ یې جوړ کړی دی نه خیال دی ورته که نه. اوس دا سرکټ نه د دې بله طریقه هم ده، د دې نه اول دا پینل ډسکنیکټ کړه. صحیح شوه که نه؟ دا د وایرینګ خبره مونږ کوو. ښه اټو وایرینګ مونږ وایو اټو وایرینګ به څنګه کېږي، اټو وایرینګ دې ته خو اوس وایرینګ نه دی راغلی که نه. रिवेट इलेक्ट्रिकल में सर्किट की ऑटो वायरिंग यानी रिवेट इलेक्ट्रिकल में ऑटो वायरिंग एक ऐसा फीचर है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को खुदकार तरीके से वायरिंग करने की सहूलियत फराहम करता है. इसका इस्तेमाल वक्त बचाने और दोस्ती बढ़ाने के लिए किया जाता है. नो कम दे मुंह खोली गया वायर रास्ता है देखो ना टाइम जाना खराब होगा ना. बस ऑटो वायरिंग दे सो ऑटो वायरिंग द रिवेट से बिल्ट इन फीचर है दा बगैर रिश्ते जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे लाइट सॉकेट पंखे मशीनरी वगैरह को पैनल बोर्ड के साथ खुदकार तरीके से वायर करने में मदद है. सही शो करना नुदाब किश्ते बिल्कुल द ऑटो वायरिंग पैदी से दी हम का पता तेजी से वायरिंग आपको मैनुअल लाइन ड्राइंग की जरूरत नहीं पड़ती. कम देना मुंह खुदल दा कौ नन बा ऑटोमेटिक वायरिंग
درست है कि जगह ना तमाम कनेक्शन हाँ स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है। खुदकार अपडेट अगर आप पैनल तब्दील करें तो वायरिंग खुद अपडेट हो जाती है। लोड कैलकुलेशन में मदद करना दुरुस्त वायरिंग के साथ लोड कैलकुलेशन में आसानी होती है। सही शो ऑटो वायरिंग कैसे करें सही शो बस पता من كوسنگا اولنۍ طریقه خو دا ده ښه خبره ده کنه چې تکله هم چې تا وایرینګ کې نو ټول اول الکتریکل سیټینګ ته راځي په الکتریکل سیټینګ کې زموږ سره دا دی وایرینګ صحیح شو کنه خیالي دی وتا دلته کې کته اوس دا خبره ګوري کنه ګورو ته خای در دې ګیپ وایرینګ کراسینګ هارت وایر ټیک مارک ګوره دا د ګرم تار د پاره څه دی لانګ وایر ټیک مارک اوس داسې دی ګوره د ګراوند وایر لپاره هم لانګ وایر ټیک مارک او د نیچرل وایر لپاره هم دا دې دا خبره ګوره خبره دې کې موږ د سیلینګ کې بل وایر دا یې نه دا 1 2 3 او دا کم وایر چې د دینه دیتا کنیکټ شوی دی دا په اصل کې څو تارونه دي دا دوه تارونه دي یا درې تارونه دي صحیح شو کنه ګراوند دی وسره یا کنه اوس ګوره خدای مونږ څنګه پیژنو مونږ بلار شو الکتریکل سیټینګ ته په الکتریکل سیټینګ کې به دغه وایرینګ کې بودري کنه هارت وایر مونږ وایو چې هغه صحیح هوک وایر ها صحیح شو دې هوک وایري بیا به مونږ شروع کوو چې ګراوند وایر نه دی ټیک مارک په دغه صحیح ګراوند وایر نیچرل نه نیوټرل نه بس دغه دی نیوټرل نه مونږ غروجه ده کړه مونږ نیوټرل بیا نیچرل کوي صحیح شو دا به زموږ سره شي چې دا هوک شو کنه دا به زموږ سره شي سرکل بشي صحیح شو دا هارت وایر په دې کې دا ول اوس مونږ ورګو او دا نیوټرل دی دا بل ګراوند دی نه خالي دا ګراوند لمو دې لمو صحیح شو مونږ دا به تلګي چې یاره دا زموږ سره فیز او نیوټرل دوانه سدي په دې کې راځي شان دي دا دی سټانډرډ او دا سټانډرډ سیټینګ دی کنه ولې نه دا مونږ چینج کوو کنه دا کې چینج نه کوو هارت وایر ګراوند او نیوټرل دا مونږ چینج نه کوو خامخا لیجن بوله جوړه چې دا سي لیجن نه بغیر خو ډرنګ سټډي کیږي نه صحیح شو دلته کې ګوري غب شپ لګاو خجي صحیح دلته کې لیکه ایروفار ملټي سرکټ کنه اوس موږ دلته کې چل کوو چې کته خیال دا څه ملټیپل ایرو ده یا ایرو فیلډ هوم رن ایرو سټایل دا ایرو سټایل نه دې شي د موږ څه کوو د دې ځای نه کې برا شو دا ملټیپل ایرو شو دا به سنگل ایرو شي دلته وګورئ څه چینج شو د ایرو خبر به دغه ځای کې ده کنه ګورئ سنگل ایرو ان ان وایر اونلی دا خو جو صحیح ده موږ دا خو موږ ته پته ده د ګراشه ټراینګل فیلډینګ نو چې بیا ستا په کوم هغه نو موږ ټراینګل نه کوو موږ دا ایرو والا خده ها دا سنگل نه ده دا ملټیپل ایرو خده ٹھیک شو دا الکتریکل وایر لپاره دا سیټینګ خاص موږ دلته کې دی پاور پلین ته برازم نو به دویم کې کړه د جو خدي کړی صحیح دا نه دي نه دا ټیک ده دا کار به ښه وځل کې د سرکټ سره د الکتریکل سرکټ ته دا سرکټ ته الډ جوړ کړه دا یو سره کنیکټ خدا بس کوم ایډیټ کوي ریموو کوم دا سرکټ ښه دا به زه دین ټول نه درکم دا ریسیپټیکل ټول نه ریموو صحیح صحیح شو لر شو دی کنه دا فینیش دې ته ګورو څه دا مثلا کو کنټرول بٹن نه دلته کې بیا موږ دا طریقه دی کې ما خو
کنټرول بٹن د دې څه سه ودرېدو دا ټول لیکیا د سلیکټ کیږي خیال نه خدا په هغه صورت کې کنه چې دلته کې تعالی د پاور آپشن درکې ګوره په دې ځای کې تو ګوره دا د پاور آپشن درکړی دی نه په دې کوم چې دغه سرکټ کې زمونه سره دا مې کلیک کو دا پاور آپشن شته خیال دی چې دا پاور ورک شو موږ د پته لګی چې هغه د سپټیکل سو هغه چې د سرکټ نه اوټ شي نه دا وي نو دا شپ بټنونه څه دي واپس لري ماینس شو د دې کرسر سره ته وګورئ دا کنټرول چې باندې ولا د پلس نشانه سره شوی دی کرسر سره وګورئ سره او چې شپ ونه سم دا سلیکشن پلس کی ماینس کیږي صحیح ما دې دا د سرکټ نه مجده کې دا نه ولر کړی وګوره اور راغی بس چې ملر کړو یې سره بس دې ټیکی بس دا خیال وساتئ چې تاسو سره دا پاور نه هلی نو پدې دغه خدای نور سره سره کما کوم چې ما ته معلوم دي پاور سره شه په پاور کې دلته کې شته کنه هر کویر وګشته وګوره په خپل باندې وشو کنه سټنشن بګنيشته کنه دا دوه په دې باندې سرکټ جوړ دی ځکه یعنی دا سرکټ به جوړ دی کړه دې ایډیټ ته براشي مطلب دا چې دا موږ نو ریموو کړی دا ولې سرکټ نو ریموو کړی د دې ملر کا د دې ملر کا یعنی ګوره خاص ګوره دا اتوماتیکلی به سره کنه شو دا ته فینیش کنه دوی دا خو دې تعالی کو خو دا نه ډیلیټ شو دا خبره صحیح شو نو تاسو ته کوم پینل خوله کنه دا غینه هم ډیسکنیکټ شو وسو دا ګوره ښه دا سره کو او دا پاور دی نو ورکیږي صحیح شو اوس ګاده دا او دا سلیکټ کوم د دې سره پاور شته دلته کې راځي ٹھیک شو دا کنیکټ شو دا خبره خو زه مې دا به کیسه ده دا دې ډیلیټ کا دا وای دې سکه دا دې ډیلیټ کا خان چې دا وای دې ډیلیټ شو نو اوس پسه کې اوس په لوای راوالي سیستم ته وراشي هر کوی ولا ول د دې نه بس دې ته راوالي دا وای چې کومه دا دې سره راغله دې څه ورته او دې ما ډیلیټ کو مې دا خو یاره اول سرکټ خبره خو سره ګډه وړه شان دي شو خیال نه ما دې نه راوست ٹھیک شو دې نه راوست دا خو ځه ده به کوم نه دی دا راوست وایر دې نه مې دې سره کنه ٹھیک شو خیال دی ها نو مطلب دا چې په دې کې موږ چینجز هم کولای شو خیال دی کله دې طرف ته نه دې طرف ته واړه دا موډیفیکیشن هم په دې وایرینګ کولای شو او نو چې ته کله وایر سلیکټ کړې دا غي پلس ماینس تا ده ښه څه دی خیال هو شوي به کنه ماینس په تاسو شو کوي دا به دې باندې کلیک کا چې د کوم یو خیال دی کنه او د چې الله خو ته واړه جواب چلو شي ماینس خزي او هغه وایر دی کته برګي خاطی خو وګوره دا سرکټ خو تاسو ته خوله و او تا ورته پینل نه دی خوله چې دا چا سره کیږي نه فرست فلور والے پینل سره دلته کې اشاره سره رااله اوس دا اشاره چې دا کوم اشاره چې موږ ته وکړه دلته کې دوباره بیا اتوماتیک ښکاری نو خیال دې دا ګور دی دا راکړه اوس دا اشاره وکړو دې موږ په دې کې سم موډیفیکیشن کولای شو نه شو کولای دې له تاسو سره وکړه دې اشاره راکړه نه به دې ځای ته راوړل صحیح شو ایروکیه خو دې ځای نه راوړل مدينة
اس ایرو خو مونږ کړو کنه سنگل ایرو وي هذا غير بدنا آخرة شبكة هذا غلط صح end point باندې ایرو دا به کوم ځای کوم دا په دې سنگل ایرو یا end wire دې ته پر رسول غواړي کنه موږ دې ته رسول وایي کنه اوس په ای اس کو چې دا ایرو کې ول اخوا ته ولې جوړ شو نو ملټي کو دا به ایرو تر کې دې شي په دې ټیم کې دې ځای شي ونه yes نو څنګه خو له مونږه وته نه دی وایي تاسو ډیلیټ کې کېدې چې دوباره بیا سي جوړ شي همدا دې څه پکې څه نه کیږي نو دا موږ سیټینګ وکړو خو دې سي بیا ډایرکټ دي او کنه نه ډایرکټ وایي کنه چینج کیږي سنگل ایرو ملټي ایرو نه 30 ډیګري ولا صحیح ده خو دې د شفل ولا شو خل الټا شو مونږ به دې کلیک وکړو او سرکټ ته لاړ شو نو انده کې ال زموږ سره یو ایرو شته ځکه دې دا نه کوي ها دې وګوره غالي دا ایرو لیکل راځي اوس به دې چلو وګورم دا ټول وایر به ډیلیټ کو select instance visible in view دا مې څه کړو دوباره مې ډیلیټ اوس را سرکټ نه دا ټول دې ریموو دا ریموو راواله او دا هر یو ریسپټیکل نه دی تلل ها څنګه چل پټوي ویډیو خبره هغه باغر سیستم کې زکه تاسو ته وچه او ها خپل کوم دې انداز باندې جوړ کو چې خپل دې دې شي یا کې چې نو مثلا راوړي دا طرف ته کنه د دې خلکو څه بدلې چې اوس په خپل پارټي په منځ کې پریږدي او دې خاطر پریږدي او چې نه راځي ورته بیا او پنځه فوټ او کنه موږ به د 10 فوټ د حسابه نقشه جوړه کوو نه نه د 10 د حسابه نقشه جوړ شي کنه نو باندې ایکستنشن کې څه شی بیا کوم ځای چې سره ایکسترا 15 فوټ راوځي نو هغه ایڈجسټ کیدی شي خالي ده کنه نقشې په حواله سره او چې د 5 فوټ د حسابه جوړو کو نه ته وکړي پلانینګ په ټول بیا ډیسټرب کی ټول پلانینګ په ډیسټرب کی د 10 د حسابه جوړو کو 15 فوټ موږ له ایکسترا ځای راغی فار ایگزامپل مستقبل کې نو اسانه نشو موږ کومې کمرې جوړې کړې دي نو په توګه چې دا دونه غټول پکار نو چې موږ د 5 فوټ د حساب جوړو او بیا د 5 موږ لړکو نو ځان د باسي ټینشن جوړ ځکه زموږ غمان بس شوی په پلانینګ باندې چې اوازم په کول کې دا د شیزنا په دې سایز باندې راغلي چې بیا د موږ 15 فوټ لړکو نو بیا ټینشن جوړ بالکل یا به پریدي بالکل اپو دغه د سراج مو کې کنه د مخ سراج باجو خیر په لارو بری خودو هو ته
پوه شو ها او بقى کوي دا سرکټ ډیلیټ کا کلیک کا ډیلیټ سرکټ کا دا نه دی لري شي ریموو کا ریموو ته راځه دا کوم کلیک کا په دې باندې د نور چې دا وځي نه کوي ښه فینیش او جی دا به سٹاپ ها ریکارډینګ به سٹاپ ها بس ټیک کو دا ریکارډینګ سٹاپ دی ها صحیح دی جی ها خبر دا چې دا ټول سوچ نه سوچ فکر دا ستا ذهن د مخ کې نه کولاوي ها چې تا باندې دوباره دا کاړاو نه راځي اوس دا ګوره ها زه دې سره سرکټ جوړوم اټو وایر اوس دا پاور لرا شه ها پاور چې د کلیک وګورو دا خبره تا وېسته دا اټو نه ماشه د کنټرول بٹن هونه سره اول ټول ریسپټیکل یا لایټس یا څه تاسو او یو سلیکټ وکړه ټول لګیامي کوم می سلیکټ کو پاور بنوي نه پاور نشته حالا دغه چې پاور نه بیا اتوماتیک اپشن دی بیا وځي هغه چې دغه څنګه کار کوي نه ولې ده ټول ریسپټیکل سلیکټ شو په دې کې اوسم چې د پاور یو سرکټ به ګالري جوړل نو موږ ته پاور هغه نشان بٹن چې دا رانه کوي نو دې شپ بٹن مونږ هم راشاته به کوم چې کوم ځای کې را پیدا شو ولته به ګورو دا دی I think دې ځای کې به صحیح کوم ځای کې نه ده سره کړه دا وګوره دا ټول یو ګوره یو پاور اپشن دی سرکټ ته وځي نه به ګرانه غي نه دي خبر ده ډېر فکر کوي ګوره ته ګراشه سرکټ به جوړ دی نه دا څه دا ډیسکنیکټ کړه پینل دا دی ریموو کا ٹھیک شو کنه او دا اوس ریموو شو اوس بیا خپل د سر نه ها د کم یو بل د کم یو نه سٹارټ بس دا غي نه سٹارټ خو خبره ده چې کم یو د نږدې ده چې دا غي نه ٹھیک شو دا کم یو سره تختې د دې سره ها د دې سره به تختې د دې سره کنه دا خیر به زه لګیدل نه یو نه کنه عادل لګیدل نه دی دا سره ده زه شکر اوس دا سیستم براوزر موږ لپاره کار دی سره لپاره کار دی دا خوستوي دا هم دا بدن لګي چې دا سرکټ د سره جوړ دی او سره نه دی سره لپاره کار دی سیستم براوزر دا سری کله ده او دا به کې سری کړي ایشه صحیح شو کنه څنګه چې دا براوزر دی د زموږ سره سیستم براوزر خاطر ته کې برا شو مونږه په دې کې به وګورو الکتریکل پاور دې دراشه دا ریسپټیکل چې لګېدلې دي دا په 1 باندې لګېدلې دي کنه دلته کې راشه کلیک وکړه پته وي خپل فیملی هاره دا لاندې نه دی خیر دی دا او صحیح شو وزر اعظم کنه الکتریکل دی سیستم پاور در اعظم ها زموږ دا خبره ده پاور ته دې کلیک کا ها اینه وزه پته لګیلا لکه موږ ته څنګه پته لګی چې دا سب پاور دی او سره سره لګیدل دی او سره سره نه دی خو زر عالمه دلته کې الکتریکل پاور سیستم صحیح شو کنه باقي کې ما چیکینګ وکړو چې یاره زموږ د سره پدې کې کم سرکټ جوړ دی نو سرکټ چې جوړ دی هغه دلته کې ان نیم دی نه پدې اس پی 1 باندې کلیک وکړه دا اس پی 1 دلته نشته دا لاندې
خیال دې کنه اما او دا چې وسو یو دا سرکټ ګوره چې چا سره جوړ دی او ګوره چې چا سره جوړ نه دا به کنټرول زد کوم واپس پلاړ شم صحیح شو اوس دا سرکټ دلته کې جوړ ما ته دا خبر وکړه چې دا د لړکا سکه نو په دې کې بس مونږه اول دا معلومو کنه په دې سیستم براوزر کې دا ډېر زبردست اپشن چې په دې کې څو سرکټ جوړې دي ما او تا ته خدا پته راشي تا ته هم یو جوړ کړی دی زما او د بت یو جوړ کړی خو په دې پاور کې دلته وګوره یو دا دی یو هغه صحیح شو کنه یو د سره جوړ دی یو د سره جوړ دی ٹھیک شو خبره وایي مطلب دا چې دا نور د تا لړکړی دي نور د تا څه کړو لړکړو نو استاد سره به دوه پاتې شي وي یو دا دی او یو دواړه به جمع سره دا په یو سرکټ کې دوه سرکټ نور جوړ دي واه دا به جوړې دي یا دا زمونږ پاتې شي ٹھیک شو کنه نو دا د دې ځګې نه خخ کوله په طریقې سره دا یو سرکټ ته راوړو ٹھیک شو تر ډیلیټ کا سرکټ دی و دلته کې ډیلیټ کا دا بل سرکټ دی اوس به دا نشته چې به دې کلیک کوم اولته کې لاړ شاو دا غینې لړکا نه نه بس سیستم براوزر مونږ ته کولاو دی ٹھیک ته دې بل هم دلته کې پروتي خاله دنه به کې کار صحیح شو د دې مطلب دا دی ګوره سیلینګ ته لاړو چته لاړو سیلینګ کې دلته کې راځم د دې په واسطه ګوره ولې دوه کنه دا فیملی حال دا زموږ سره سوئچ دی سوئچز دي دا یعنی دا به سوئچز دي دلته کې راشه ته دا یو ریسپټیکل دی سلیکټ کړئ مته دی بند SP1 ته راشه دلته کلیک وکړه دلته وکړه یعنی وګوره هم که څه خو ولا ګوره ها په دې باندې چې کلیک وکړه دا څه دي پینل په جوړ لغه په جوړ دی کنه سرکټ په جوړ دی یعنی ګوري وته کنه په دې باندې یو سرکټ جوړ دی یو په دې باندې جوړ دی نه دا خو زموږ سره څه دي د دې دلته کې څه نشاندهی نه کیږي نو دا زموږ سره نه سوئچز نه دي دا سرکټ دی ښه دا لینک سرکټ دی د پینل سره ګوره پینل سره دا لینک سرکټ دی ودرې دا ټول سرکټ شي او دا د نورو دا ځکه موږ دا ډاټ ډاټ نه ښکاري چې هغه موږ نه وایر شوي دي صحیح شو که نه صحیح ده دلته کې ته راشه په دې کې دننه بیا دا سیلینګ لایټ چې دي دا ټول له دې نه یو سرکټ جوړ شوی دی ټیک شو ښه د دې نه به وسوځو یاره دا ګوره ډېر عجیبه ځای کې ته زه رالم لږ ټینشن نه ته جوړ نه کړي ښه پاور ته راځم زموږ خبره دلته کې روانه ده په دې پاور کې د مې ښه په ښکلې طریقې سره هغه سرکټ چې دی مې ترې ریموو کړو که فار ایگزامپل دلته کې سرکټ جوړ هم وي ګوره ته ښایي زه دې پاور ته تللی یم ایډیټ سرکټ ایډ ګوره ښه خبره پوه کوم یو پکې دا جوړ شوی دی یو پکې دا جوړ شوی دی اوس چې زه کله دې ته هغه اټو وایر اپلای کوم جو ماته مسله راځي د اټو وایر دپاره زه دلته کې راشم او دې ایډیټ سرکل الکتریک سرکټ ته راشم او دا بیا ایډیټ کوم او دلته کې بیا ریموو وهم او بیا دې یو لر کوم دا خبره به اوس ختمه شي دا بس اتوماتیک شي زه دلته کې رالم براوزر کې ما ځان د سیسټم براوزر اوپن کړو او د دې د الکتریکل کې څو سیسټم دي دلته کې ته راشې په دې باندې کلیک وکړه یو دا دی که نه او یو دا دی صحیح شو که نه نو دلته کې راشه دا دې ډیلیټ کړه دلته کې راشه دا دې کیسه ختمه نه شوه اوس خپل سرکټ چې دی هغه ته جوړوه په دې باندې کلیک وکړه پاور ته راشه پاور کې نه ګوره دلته کې زه پاور ته کله ان شوم نو ما دغه راکوې سرکټ پر د په دغه باندې جوړېږي نو ځکه ما سره اټو وایر سره
هر سره نه راځي صحیح ده کنه نو زه بس دا سیستم بیا ډیلیټ کوم زم چې یاره زه څه شو ملک دا دې رانه وشو صحیح شو کنه کنټرول بټنونه څه او دا ټول څه سلیکټ ټول سلیکټ شو که سلیکټ نشو پاور آپشن دې نه دی نه پاور باندې کلیک اوس ضروري دی چې ګروپ سلیکشن دی نو دلته زموږ سره وایر راغلی دی ښه نو دلته ورته پینل ومښیو ښه پینل ورته ومښوی شو بریکر خو خپل اتوماتیک سیټینګ دی ښه په دې کې فیډ تھرو لګز والا بریکر دی او دا بریکر دی دا ولې مستله دا ارک هنا اټو وایرینګ شي نه دا مشوي به بیره خیال لګا دا ډاټ ولا مونږ ورکړو نو ای استلاټ شه مونږ به ترتیب رالو نو زکه دا ایرو کم وایر دی په کومه طریقه نه خو هغه ته ډیلیټ کول هم شي او نه وایر ورته جوړول شي خو شي کنه نو واست وای چې تا ته کم کار چې ګران واخر ته بدی کوس آسان شو کنه وایرینګ دا مسله تی وای راشه دا لیکچرون په دې خبر باندې و ٹھیک شو دا دی وایرینګ طریقه ما چې په وایرینګ باندې جدا دغه خله کلاس به خله چل دي ها دا یو تاسو کړو یاره وای ما تاسو دا دی باندې باندې ذهن به کلا وی هم سرکټ تا خبره تا کړو وای دلته کې زرا شم کنه دی اس پی 1 او اس پی 2 دا الریډي جوړ ها ګوره به دې کې ریسپټیکل دی کنه نو سپ اداغي بریکر او فیز خو له چې د کم فیز سره دې سره کنیکټ دی د فیز ای سره کنیکټ دی په دې کې یو سی کی ټی دلته لیکلو او یو سی کی ټی بکی دلته لیکل دا پروجیکټ براوزر دی کټ کا په دې ځای کې مونږ وایو دا په جفت کې ولیدي دا په تاق کې ولیدي یعنی اډ ایون کې ولیدي تاق کې معنی اډ او ایون کې معنی جفت کنه ریویٹ इलेक्ट्रिकल और हकीकी दुनिया के इलेक्ट्रिकल पैनल में आवाज रिवेट इलेक्ट्रिकल नो हकीकी दुनिया इलेक्ट्रिकल पैनल सही शो करा सर्किट को 8 और इवन नंबरों में तकसीम किया जाता है ताकि बिजली की तकसीम मुतवाजिन हो ये उसूल इलेक्ट्रिकल पैनल की मायार डिजाइन के मुताबिक है इलेक्ट्रिकल पैनल में ताक और जुब नंबर का उसूल इसी आमतौर पर इलेक्ट्रिक पैनल में सर्किट दो उमूदी कतारों में लगाई जाती है सही शो करा सर्किटونه څه کوي په دوا عمودي څه ته وایي हॉरिजॉन्टल हाँ اوس دا زموږ سره د تا 1 3 5 7 او جف زموږ سره دا نمبر دي इस तरीके से बिजली की तकसीम यानी लोड बैलेंसिंग मुख्तलिफ फेजेस पर यकसा रहती है खास तौर पर सिंगल फेज और 3 फेज सिस्टम वही है ना हाँ اوس ګوره ها په لوډ بیلنسینګ کې دا څنګه مدد ورکوي کنه دلته کې کته وګورئ ताक और जुब सर्किट څه شه ده अल्टरनेट बस बार ए और बी पर लगाई जाती है सही है इससे लोड यकसा तौर पर तकसीम होता है लका دلته کې اوس موږ دا ریسپټیکل لګولې کنه په دې پینل کې اوس ګوره ښه په دې کې اوس موږ دا کم ټیبل چې موږ ښکاری کنه دلته کې راشه دا زموږ سره ده د پینل ون سره زموږ سره په پاور کې ریسپټیکل دغه شو کنه اوس زو سیلینګ ته چرته زو سیلینګ ده اوس دا خبره ګورو چې دا د بیلنسینګ دا خبره کوي چې دا صحیح ده کنه دا ځان سره ګورې دلته کې په پاور پینل کې دلته وګوره ها په دې څه کوته یو پیرو دلته یې سری کړی دی ریسپټیکلز ٹھیک شو اوس موږ دلته کې په دې کې سیلینګ لایټس وال لایټ په کې سیلینګ لایټ موږ سیلینګ لایټ چې موږ لګاو نو هغه لپاره سیلینګ لازمي وکړ نو ارکیټیکچر کې برابر سیلینګ به موږ دلته کې صرف د دې لپاره
سیلینګ ته راغلم سیلینګ ته راغلم سیلینګ ته دلته کې اتوماتیک سیلینګ لیکلی دی او لیول زموږ سره 2 دی او هایټ اپ سیټ سره نو شي دلته کې نشو کېږي وجه څه ده چې دلته کې سیلینګ شته خیال دې وته په سیلینګ الکتریکل کې زه ولاړم خو دلته کې زه راځم چې دا څه قصه ده ښه دی انډرلې کې زه راشم دا لیول 2 دی که نه چې دا پکې شته نو بیا ښکار وړي نو سیلینګ ته راغلم سکیچ په کوم وضع ښه موږ ورته وایو چې موږ ته خو ښکاري نه دا فیلټ کا نشي دا فینیش کا مسله پکې ده ټیک شو کنه سیلینګ راغی موږ ته پته ولګېږي چې دا سیلینګ دی په دې سیلینګ کې زه لایټس دمه نو سیسټم ته به راشم په سیسټم کې به چېرته لایټ فکسچر ته لاړ شم دلته کې سیلینګ لایټ الریډي راغستی شوي دي خو دا پلیسمنټ یې څه دی پلیس آن وولټیج نو دا څه پلیس آن فیس یو کلیک دلته شو یو دا شو یو دا شو یو دا شو دا سویچز ولا راولو دلته کې به راشو ډیوایس ته په ډیوایس کې لایټینګ ته او دلته کې به راولو سنګل پول یو سویچ په دې لګوو دا لاندې کوم سویچ چې ښکاري دا ما هغه باونډ دغه چینج کړی دی دا به دې بیا بدل ټیک شو که نه دا کرنټ ښه دا کوم سویچ چې موږ راغستی دی دی څه دی وولټیج څه دی 120 دا بنده کې څه 220 پہ او دلته کې به راشو دا کوم سیلینګ لایټس چې موږ راغستی دي دا به هم ایډیټ دا 220 دي صحیح شو که نه دا خبرې خو کلیر شوې وګورئ کنټرول بټن مې ونیو پاور ته به راشم په پاور کې به اول دله پینل دا پینل یې صحیح دی ارګ په بیا اپلای کړم اټو وایرینګ یې هم وشو اوس به یې چلو کوم چې په دې باندې به کلیک وکړم سویچ ته به لاړ شم او دله به چلو کوم ښه دا اوس د یو لایټ لپاره دا وشو څه لپاره وشو دلته کې کلیک کړه دلته کلیک کړه دلته او دلته څلور واړه سلیکټ شو ها څلور باندې سلیکټ شو نو په دې یو باندې الریډي اپلای دی په یو باندې څه دی الریډي اپلای دی نو ځکه د دې وجه نه نو دې ته یو څه کوو سویچ سیسټم دې څه کوو ایډیټ کوو چې دې ته ریموو شي ښه دې به دې ریموو دوباره سره اډ کېدوم خو دا به کنټرول بټن دی هلته کې چې دا سویچ غیب نه شي ښه ټیک دی که نه سویچ ته راشه دله سلیکټ کړه دا شو د دې د وایر د خو حاجت نه وي که نه دا خو بیا صحیح دی که نه وایر د حاجت وي که نه وي ورته حاجت یي لازمي دی خو دلته کې دا نشان په دې ټایم کې څه ته شوی دی پینل ته شوی دی نو که ته داسې لګوټې خوا دې خوا یې کښېنو صحیح دی که نه صحیح شو خیره دا خبره خو دا دا وایر الریډي جوړ شو دی ما دې خوا ته راکټ کړو که نه صحیح شو که نه وي نو ته ورته بیا جوړ کړه صحیح ده خیر ښه اوس موږ چلو کوو خو دا وایر چې دا اټومیټیک راغلی ما دې بیا سره بل نه چل کوي صحیح دی اوس خیال دی یعنی که دا نشان دی شي
او دې ډایرکټ دې زګیته شنو هو بدکا خو بهر هر دې نه نشي چې ته کې نه صحیح دی کنه دا باندې ډیپند چې څنګه کوم صحیح شو دا لایټس د دې سره څه شو اوس د استاد لیاوټ دې خوښ نه دی نو دا د دې وجې نه دلته کې دې کړی یا دا ټول دې څه کا یا دا ټول خیال دی یا ټول را دنه کا یا ټول دې بهر پتا باندې ډیپند دي څه موږ دا خبره سره په روانه کړی دا هغه مقصد ته سره کوو دې پینل تراشه دا خبره وته راغلی دا دلته کې ریبیلنس تراشه اوس ها کله چې موږ دلته کې ریبیلنس نو ها صحیح ده کنه اوس دا وګوره دلته کې څه لیکل او دلته څه لیکل نو سیپټیکلی بس کې راوستو آرټ کې راوستو او لایټینګ بس کې راوستو اوس راځم ها زموږ سره سو فیز دي دغه ځای کې دوه دي صحیح شو کنه सर्किट नंबर अल्टरनेट 3 फेजेस पर तकसीम होती है सब के बतीन दी देखो लाकार रवान दे नुजका सी बकिलाने दे रागले ख्याल नहीं होता इससे हर फेज पर बिजली की मसावी तकसीम होती है जो सिस्टम को ज्यादा मुस्तहकम और मुअस्सर बनाता है लका लाइटिंग 1 दे जो एयर कंडीशनर 3 दे किचन जमू सर 5 दे रिसेप्टेकल जमू सर 2 दे वाटर हीटर जमू सर 4 दे और बाथरूम जमू सर 6 ده صحیح شو کنه نو دې A B فیز لیکل دی B and C C and A دا خو دغه ځای اتوماتیک بیا جوړیږي هر طاق اور جوب سرکٹ کې جوړي الگ الگ بس بار سے دې د بس بار وي دا A او B نه صحیح ہے بجلی جس سے بجلی کے غیر مساوی تقسیم اور اضافی لوڈ سے بچا جا سکتا ہے ریوٹ इलेक्ट्रिकल में اوس د دې اهمیت سره حقیقی دنیا لکه مونږه باہر دنیا کی معیارات के मुताबिक डिजाइन यानी बिजली का निज़ाम दुरुस्त तरीके से बनाया जाता है ओवरलोडिंग से बचाव सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर होती है रिवेट इलेक्ट्रिकल खुद ब खुद इस उसूल पर अमल करता है जिससे इंजीनियरिंग डिजाइन आसान हो जाता है सही था 8 सर्किट बाएं जानिब और इवन सर्किट दाएं जानिब लगाने से बिजली की मुतवाजिन तकसीम होती है खबर जमूंगा नतीजा दादा ये फेज इम्बैलेंस और लोड और तवानाई के नुकसान से बचाता है रिवेट इलेक्ट्रिकल में ये उसूल खुदकार तरीके से नाफिज होता है जो डिज़ाइन को मजीद प्रोफेशनल और मायारी बनाता है गुजारब होगी सारा खबर सही है क्या ندقة इवन आधा खबर बकी दिसी शो सही शो او لګیا د بمخه سرکټ چې دا هغه اپډیټ کیږي نه ریسپټیکل او لایټینګ از اکثر ما دا خبر په اخیری ته پریدو کنه دا قصې دي بکی ها وځي چل کو اخرنۍ خبرې لراز لایټینګ ففلور بیان کې څه تر علامه لایټینګ تر علامه دلته خبر ریسپټیکل ښکاری کنه دلته هغه درچا دی ها دا کله چې د دې دا بټن نه دلته چې دا کوم سوئچ دی دا د فلور نه یعنی د فلور نه پسلو د فلور نه په 4 فوټ هایټ کې لګیدل د فلور نه په 4 فوټ هایټ کې لګیدل زګې دلته ویزیبিলিټي زه سم نه ماته دا لایټینګ کې د دیوالونه نه دي چې دا ماته سي په دونه هایټ باندې ښکاري لکه 9 فوټ فاصله نه دی پکته ماته نه ښکاري د 9 فوټه پورې د ښکاري او د 9 نه دی پکته نه ښکاري ځکه چې زه لایټس لګوم نو زه په 9 فوټ په فاصله باندې لګوم وایي خبره کنه نو د دې لپاره به بیا وسکه دا خو زموږ سره په دې پوزیشن کې وسکاري ګورخه دا زموږ سره دا ګراوند دا زموږ سره فلور دی د 4 فوټ باندې کټ کړی دی صحیح ده په 100 فوټ باندې کټ کړی نو دا 4 یا 3.5 باندې کټ شوی نو دا غینه بره چې سدي جو هغه ښکاري او لاندې چې سدي هغه نه ښکاري نو دا چې اوس موږ په 9 باندې کټ کو نو لاندې چې سدي هغه نه ښکاري کنه ٹھیک شو دې ته ګور خدي لایټینګ ته ګور دا خبره د ویو رینج ده خاله دې دا ویو رینج په دې خبره چې موږ پوینو موږ مخې ته اشیز کته خاله ها پلی کړل خو ویو رینج په دې کې ګوره خا په دې پراپرټي کې بدل کې خامخا سي ویو رینج یې دا کوم ویو کې چې موږ ولاړو ګوره هغه په 4 فوټ باندې ده دا زه کوم 9 فوټ ته اپلای ها نو دا ورسېدو خو دلته کې بکی څه چینجز راغلي دلته اوس کته راغوزي کو دي انډرلې ته ستا
انډرلې ته دلته کې ټاپ لیول موږ ته ښوولی دی ان باونډ به یې کړو او دا زموږ سره دی نان دا چې موږ نان کوو هغه ټول هر څه ښکاري موږ د خیال دی دا دی به موږ ټو کړو بیا هم ښکاري دی موږ لیول 1 په لیول 1 کې زموږ سره دا لوک ډاون دی دی به لوک اپ کړو بیا هم ټیک نه دی خیال دی دا په یو جوړ خو ټیک دی دا ریسپټریک نه دی ټیک کړی لوک ډاون اوس زموږ سره دا کم دغه چې زموږ سره ښکاري که نه دا په کوم لیول لګېدلي دي دلته کې راشي الیویشن فرام لیول دا خالص په 1 فوټ فاصله باندې لګېدلي دي صحیح ده دلته کې ته راشه په 1 فوټ فاصله لګېدي دې ته موږ وایو دا تاسو په 4 فوټې کوي دا په 4 فوټ شو بره شو هغه نور چې کوم دي نه هغه به په 4 فوټ کې لګي نه وي صحیح ده اوس د دې نه دا نه لرې کېږي دا ریسپټریکل داسې دي په دې لایټ دا اوس موږ ته تکلیف شو ځکه چې دا دلته کې نه لرې کېږي خو به کار چې زموږ کار به څنګه زه به دیوالونو باندې لایټ لګوم زه هغې له جدا سرکټ او دا څیزونه به جوړوم صحیح ده نو څه چل به وکړي په دې باندې به کلیک کړو هایډ ته به راشو دا کیټیګري به ورسه کړو هایډ نه شوه صحیح شو که نه نو دغه دې لګېدلي ځکه چې دا خو مونږ لاندې په حال کې بلبونه لګو په حال کې خیال نه دی چې په حال کې بلبونه لګو جو ریسپټریکل دې مخ ښکاري او دا دغه دې مخ ښکاري که نه خو خیر هغه ریسپټریکل مونږ بې ترتیبه لګولي لایټ فکسر ته راشه دلته کې راشه چې لوډ شوی دی ورته که نه موبایل ته راشه دا دی دا بالکل دا دی ها ټیک شو که نه په دې کې به زه 120 راوړم ته اوس وګورئ دلته کې به ستا ته اټومیټیکلي به ته ولګي صحیح دی که نه سیمبل جوړ دی صحیح شو نو اوس به موږ چلو وکړو دا به اوس په کم ځای لګو نو موږ د خو په لایټینګ باندې ولاړو موږ خو د ځان هغه هر څه پناه کړي دي خیال دی وایر فریم کې چې دا څه مسله نشته په وایر فریم کې خبره راښکاره شوه صحیح دی که نه دا لایټ اوس د وال دا لایټ نه دی دا په کوم ځای کې لګولي دي دلته کې سیلینګ خو وشو خیال دی که نه نور په اخوا ته ولګي خو د دې ځای کې پورې زه راځم صحیح شو که نه د دې رانږدې شو دا ټي ایل که چې دا ټنشن دې ورک شي تین لاین شو که نه تین لاین شو بیا ورته لږ زوم کوم صحیح شو یو لایټ بوته دلته کې ولګوم صحیح شو ښه په دې باندې کلیک وکړه ایډیټ یې کړه دا څه کړه 220 یې که نه ثابته فیملي 220 شو اوس پسې چلو وکړو لایټینګ ته به لاړ شو لایټینګ سویچ ته دلته به اوس ولګوم ها یو خو لګېدلی دی د هغې نو خو هغه بلبونه لږې صحیح شو که نه اوس به دې له راشم ټیک شو سویچ آی ډي به شي وال لیمپ به شي ټیک شو که نه اوس به یې چلو کړو په دې باندې به کلیک وکړو ټول سلیکټ کړو صحیح شو اول به له پاور جوړ
بیا ولا سویچ جوړ کړو صحیح ده کنه سرکټ خو به جوړه اس پی 1 ته به ولي ځکه چې لاندې زموږ څه ده او ای وایرینګ اوس یو وایرینګ دا ده او یو وایرینګ دغه د پاره دی اوس که دا وایرینګ دلته سلیکټ دی دا به ډیلیټ کړم وایرینګ مې دې څه کو وایرینګ مې دې ډیلیټ کو ته دا وګوره چې دا سرکټ خو جوړ دی کنه څه مسله خو نشته سرکټ جوړ دی وایرینګ به زه د دغه لپاره جوړم سویچ لپاره به جوړم صحیح شو دلته راشه وایرینګ همیشه هم د څه لپاره جوړو بس د سویچ لپاره جوړم ټیک شو کنه راشه سویچ edit system دا وایرینګ د پاور دا صحیح و صحیح شو کنه کنټرول زد به کوم کنټرول زد صحیح دی ها وایرینګ ټیک دی صحیح ده کنه ځکه چې دلته کې د موږ چې کله دې سره سویچ کنیکټ کوو نو دغه نه جوړای سویچ سره وایرینګ نه جوړای ها ټیک شو دا خبره ده ټیک شو کنه دا کوم دغه چې ما ګوري د ما د څه کې فکر نه دی کړی خو دا دنګ بکاو صحیح ده کنه نو فوت دا خو اوس ماشاءالله سلیکشن الریډي شوی دی دی نو فوت ته راغلی اپلای نو فوت ته دا راغلو ها اټومیټیک دلته راشه د دې دپاره څه سلیکټ کړم دا سویچ ٹھیک شو دا خبره هم کلیئر شو صحیح دی کنه د پلان اس پی 1 ته راشه صحیح ده کنه ٹھیک شو پیسه باندې هم پوه شو د خیره کنه لوډ اټومیټیکلی را روان دی دې ځای صحیح شو ها टी एलिगन्स टी एल دا په لایټینګ شوی اوس دلته کې زمونږ دا ایرو کی نه پته نه لګي دا چرته تللی ده صحیح ده او دې کې لږ مشکلات شته دلته کې زرا شم ٹھیک شو کنه دا مې د سره کنیکټ کړم اوس ګوره دې راواله دا اټومیټیک دې جوړ شوی ٹھیک شو کنه دې دلته کې راغی دې چل کوم دا به ډیلیټ صحیح شو دا به راوالو دا به دلته ٹھیک شو کنه دا به راوالو اټومیټیک دی دا غیب کی صحیح شو که صحیح نشو سټنشن هو نشته کنه دا د دی وایرینګ دی په دې قصو باندې پوه شو خیره کنه نو لایټینګ ریسپټیکل سویچز سیلینګ لایټس وال لایټ کاغه زموږ سره د لایټ کم یو فیکچری دلته کې د لایټ زموږ سره دنیا شي قسمونه دي کم ټایپ دغه چې تر علی لکه صحیح ده کنه ګوره کم ټایپ چې تر علی اوس دا لایټ دلته کې فیکس کو دلته دی فیکس کو دلته جدا سویچ ولا ورکوا پینل سره خامخا کنیکټ کو پوه شئ کنه تاسو سره بلودونه هر سره زیاده مطلب دا اوس دا ټول شیزونه مونږه خیر یو پروجیکټ په شروع کې باید به کم ځای کې لګیدو ان شاء الله هغه کې به یو ما سره شته یو پروجیکټ فائنل پروجیکټ دې څه کوو اوس کومه لګیو لګ سیزونه کوو خیر دې په لاټ جدا ځان په بوال لاټ جدا بسیلینګ جدا ریسپټیکل جدا پینل جدا صحیح شو کنه دا دنیا خسته جدید دا پکې وشو صحیح شو خیر خاطر دې براوزر ته راشه براوزر
سیستم براوزر ته راشه صحیح شو ها انساین به څو دي 7 آیټم دي صحیح ده هغه به الکتریکل کې دي ټیک شو په پاور کې دي دلته کې ته کلیک وکړه دا زموږ سره څه دی دا څه شي ښه دا انساین دغه چې دي که نه هغه دا سویچز دي صحیح شو انساین الکتریکل پکې شپږ سیسټم دي صحیح شو مونږ په دې فلور کې ولاړو د دې فلور په حوالې سره خبره ښیي د 2 ته چې لاړو د 2 په حوالې سره خبره ښیي صحیح شو ښه دلته کې ته راشه دا زموږ سره سیلینګ لایټس او دا سرکټې دي صحیح ده دلته کې په دې باندې به کلیک وکړو دا پینل دی دلته سلیکشن کېږي خو موږ ته به یا سلیکشن دا نه ښکاري څه صحیح شو دا به سره لږ لږ سټډي کوو خیر دی څه چې راځي هغه به وایو او څه چې پکې نه راځي هغه به نه وایو ټیک شو که نه خیره دا زموږ سره دا قصه شوه اوس په دې کې زموږ سره څه شی دی فایر الارم دی کمیونیکیشن دی ډیټا ده نرس دې له خو موږ ګوتې هم نه دي وروړي دا خو موږ ایله د څه نه ووتو د الکتریکل فکچر د لایټینګ او د الکتریکل اکوپمنټ صحیح شوه که نه نو انشاءالله کوشش کوو چې سبا به کې د خیر سره په الارم باندې کار وکړو په نرس کال باندې که نه انشاءالله دا به سبا وکړو